د خبرونو سرټکی د ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د بدخشان ولایت د ځینو ولسوالیو څخه لیدنه په کابل ښار کې د رسمي مراسمو په ترڅ کې د افغان پیلوټ او فضانورد عبدالاحد مومند د جنازې د لمانځه او د تدفین د ترسره کېدو اعلان او ټرمپ وویل چې د ایران د ستر مذهبي مشر د جنازې په مراسمو به بریدونه ونه کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو سلامونه د نوروز خبرونو ته ښه راغلاست. نن یکشنبه د چنګاښ میاشتې 14 نیټه د زانور احمد محمدي مسمام وکړي بشپړ خبرونه ته. د هیواد دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد شمال ختیځ سیمو ته د خپل سفر په ترڅ کې د بدخشان ولایت د کران او منجان د زیباکلا توپخانې واخان او پامیر ولسوالۍ څخه لیدنه کړې. دفاع وزارت ویلي ښاغلي مجاهد دغه راز د افغانستان له هغو مهمو ستراتیژیکو سرحدي سیمو څخه هم لیدنه کړې چې له چین، تاجکستان او ډیورند کرښې سره نښتي دي. دفاع وزیر د سرحدي ځواکونو له فعالیتونو او چمتووالي څخه هم ارزونه کړې. د هیواد د ځمکني بشپړتیا، ملي حاکمیت او سرحدونو ساتنه د امنیتي او دفاعي ځواکونو ګډ مسؤلیت بللی دی. د افغان ستورمزلي عبدالاحد مومند جنازه به سبا دوشنبه د چنګاښ 15 د افغانستان د بهرنیو چارو، دفاع او ترانسپورت او هوایي چلند وزارتونو له لوري د جرمني له منشن ښار څخه کابل ته انتقال او په همدې ورځ به د جنازې او تدفین مراسم هم ترسره شي. ټاکل شوی چې د نوموړي د جنازې مراسم به د یو شمیر مسؤلینو، د نوموړي د کورنۍ د غړو، خپلوانو او ګڼ شمیر هیوادوالو له لوري په کابل کې ادا او بیا به خاورو ته وسپارل شي. افغان ستورمزلی او پیلوټ مرحوم عبدالاحد مومند د آلمان په شتوتګارت ښار کې وفات شوی. د کور او ښار جوړولو وزارت وایي د هلمند په مرکز لښکرګاه ښار کې د احمدشاهي مینې د درېیمې برخې د تفصیلي پلان د تطبیق په موخه د سړکونو د خط اچونې عملي چارې پیل شوي. د یاد وزارت په وینا د خط اچونې چارو تر بشپړېدو وروسته به د نافذه اصول او قانوني طرز العملونو له مخې د استوګنیزو نمرو ویش بهیر هم پیل شي. وروستی خبر د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د ایران د پخواني مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای د جنازې او ماتم په 7 ورځنۍ موده کې به د ایران او امریکا ترمنځ هیڅ ډول پوځي نښته ونه شي. هغه زیاته کړې چې د دې مراسمو له پای ته رسېدو وروسته به د واشنګټن او تهران ترمنځ خبرې اترې بیا پیل شي. په ورته وخت کې د ترکیې ولسمشر هم ټینګار کړی چې اسرائیلو ته باید اجازه ور نه کړل شي څو د امریکا او ایران ترمنځ شوې هوکړه ناکامه کړي. دروندکو دا ودانو خبرونه له ملتیا ومننه تر بیا مو الله ملسه.